د افغانستان د څلور دیرشو ولایتونو څخه یو ولایت چې د افغانستان په شمالي ختیځ کې موقعیت لري او د پنجشیر ټوله درب کې شامل ده د پنجشیر ولایت دی. تر پایه را سره پاتې شئ ځکه په دې ویډیو کې د همدې ولایت په هکله پوره معلومات وړاندې کوو. د پنجشیر ولایت د افغانستان یو کوچنی خو د افغانستان له ښکلو ولایتو څخه یو ولایت دی چې دا ولایت ډېر تاریخ هم نه لري، په دې معنی چې دا ولایت یو نوی ولایت دی. خو راځئ لومړی د دې ولایت د موقعیت باره کې وغږیږو چې چیرته دی. د پنجشیر ولایت د کابل ولایت سره په 120 کیلومتري فاصله کې واقع دی چې د افغانستان د نورو ولایتو سره ګډه پوله لري. د پنجشیر ولایت په شمال کې د تخار او بغلان ولایتونو سره، په جنوب کې د کاپیسا ولایت سره، په ختیځ او شمالي ختیځ کې د نورستان او بدخشان ولایتونو سره، په جنوبي ختیځ کې د لغمان ولایت سره او په لویدیځ کې د پروان ولایت سره همسرحد دی. د هندوکش د غرونو یو لړۍ له دې ولایت څخه تیره شوې ده چې د پنجشیر دره تشکیل کړې ده. د پنجشیر ولایت د نوم په اړه کې مختلف نظریات وجود لري. د پنجشیر بعضې اوسیدونکي په دې عقیده دي چې د غزنوي حکومت د ظهور څخه مخکې پنجشیر په کچکین یا په کوچنۍ کچکینه باندې یادېده، خو په ډیرو معتبرو او تاریخي اثارو کې په منظوم او منثور ډول پنجشیر د پنجهیر په نوم یاد شوی دی. همدارنګه پنجشیر د بنجهار، بنجار، فنجار او داسې نور نومونو باندې هم یاد شوی دی. د پنجشیر ولایت رسمي ژبه د فارسي دري ژبه ده، دا ځکه چې د ولایت زیاتره اوسیدونکي تاجکان دي چې دوی په دري ژبه خبرې کوي. خو په دې ولایت کې د تاجکانو سربیره په لږه اندازه هزارګان هم ژوند کوي. هغه هیوادوال مو چې په دغه ولایت کې ژوند کوي د پنجشیریانو په نامه یادېږي چې د 1399 هجري شمسي کال د نفوس شمېرنې له مخې د دې ولایت ټول نفوس 1,02,895 تنه و. د پنجشیر ولایت کې هغه څه چې د دې ولایت ښایست له ځت کړی دی د پنجشیر سیند دی. راځئ چې وګورو. دغه د پنجشیر ښکلی سیند دی چې د هندوکش د جګو جګو غرونو څخه سرچینه اخلي او د پنجشیر ولایت څخه هم تیریږي. دغه سیند په خپل مسیر کې د څو نورو سیندونو لکه د غوربند او پریان سیندونو اوبه هم له ځان سره اخلي چې بالاخره د کابل سیند ته راځي او د پنجشیر سیند د کابل سیند سره یوځای کیږي. د پنجشیر ولایت تر 26 کوچنی او په لسګونو نور لوی درې لري او همدارنګه د پنجشیر ولایت د جګو جګو غرونو او طبیعي یخچالونو لرونکی هم دی چې په ژمي کې دا ولایت کافي اندازه واوره ذخیره لري او د اوړي په موسم کې دا واورې اوبه کېږي چې چینې او پریمانه ویالې ترې جوړیږي چې دا د رود خروشان پنجشیر په نامه یادېږي. دغه چینو او ویالو ښکلي آبشارونه، شنې ساحې او طبیعي ښایسته منظرې رامنځته کړي دي چې دا ولایت پکې مشهور دی. اوس راځئ چې د پنجشیر ولایت تاریخ وګورو چې دا ولایت د تاریخ په مرحلو کې څرنګه و. د هخامنشیانو د پادشاهۍ په وخت کې چې د دریم داریوش د واکمنۍ مهال و، د پنجشیر اوسنی ولایت او شاوخوا سیمې د هخامنشي دولت د اووم ایالت په توګه شمارل کېدې. همدارنګه بعضې خلک فکر کوي چې سکندر مقدوني هم د پنجشیر او غوربند درو کې ښارونه جوړ کړل، خو د پنجشیر په غرونو کې یخ ووهل او هم د ژوندانه د اړتیا وړ لوازم ختم شول، نو ځکه دا ځای پرېښود او وکوچېدل. په اسلامي دوره کې پنجشیر د امویانو د حکومت په وخت کې په کامله توګه د مسلمانانو لخوا ونیول شو. د صفاریانو په وخت کې د صفاریانو لومړۍ سکه د یعقوب الیاس لخوا په 218 هجري قمري کال کې ووهل شوه. همدارنګه د پنجشیر ولایت د غزنویانو، غوریانو، تیموریانو، د هند د مغولو، هوتکیانو او درانیانو لخوا هم نیول شوی دی. خو بالاخره پنجشیر اوس د افغانستان یو ولایت دی چې لا د افغانستان په شمالي ختیځ کې موقعیت لري. که څه هم د پنجشیر ولایت رسمي ژبه د فارسي دري ژبه ده، خو په دې ولایت کې په څو نورو ژبو هم خبرې کیږي او همدارنګه پکې مختلفې لهجې کارول کیږي لکه ولایت پنجشیر هیچ گپی نیست، مردم در کار و بار است دیگه، آروم چیز هستیم، خدمتگارش هستیم. مگم این مقدر ما خواهش میکنم مکاتب فضل خدا برای دختران پسران باز است. د پنجشیر ولایت د یو څو ولسوالیګانو لرونکی دی. راځئ چې په شریکه وګورو چې دغه ولسوالیګانې کومې دي. د انابا ولسوالۍ، د پریان ولسوالۍ، د خنج ولسوالۍ، د روخا ولسوالۍ، د شوتل ولسوالۍ، د دره ولسوالۍ او د بازارک ولسوالۍ چې د دې ولایت مرکز هم دی او دغه هلته موقعیت لري. د پنجشیر ولایت یو څو مهمو او قیمتي کانو او معدنو لرونکی هم دی چې د ټول افغانستان لپاره مهم دي. د دې کانو له جملې څخه د قیمتي تیږو کانونه دي لکه د زمرودو کانونه، د نقرې کانونه، د لاجوردو کانونه، د یاقوتو کانونه، د زغالسنګ کانونه او داسې نور کانونه دي. مننه چې د همیش په شان بیا هم تر پایه له موږ سره پاتې شوئ او د پنجشیر ولایت مو هم تر پایه له موږ سره ولید. که تاسو په دې ولایت کې نور هم څه لیدلی وي نو حتما له موږ سره هم شریک کړئ او له موږ سره پاتې شئ، ځکه په بله ویډیو کې به یو ځای د تخار ولایت ته ځو.